لنډه کیسه لیکواله اغلې سپوږمۍ وردګ غږ ډاکټر سلیم احمدزی د بادشاه د لور بنګړی څلور کلنه ماشوم وم خدای بخلي پلارجان مې د کوټې سنګي قلعه واحد سیمه کې یو کور په کرایه نیولی و هلته مو ژوند کاوه یو له خټو جوړ کور د لویې حویلۍ سره چې پکې دنګې ونې دافته او پرس جګ جګ ګلونه او یوه خوا کې زما خدای بخلي مورجانې د رومیانو بوټي او د فلاکس په نوم ګلان هم کرلي وو زموږ کور یوه غټه د لرګي دروازه لرله چې یو غټ زنځیر منځ کې اویزان و چې کله به چا دروازه ټکوله نو هماغه زنځیر به یې خوځولو او د هغه د شرنګ شرنګ په غږ به مو خبرېدلو چې څوک راغلي او دروازې ته به ورووتلو هغه وخت زما د ژوند یوازینۍ هیله دا وه چې زه هم لکه نورې نجونې او هلکان وکولی شم مکتب ته ولاړه شم نو په دې فکر او هیله هره ورځ د دروازې په لخت کې کېناستلم او هغه نجونې چې به مکتب ته تللې او یا راتللې د تورو جامو او سپینو ټیکرۍ سره مې لیدلې او په مینه مینه به مې ورکتل او بیا به مې مورجانې خوا ته منډه ور واخیسته چې مورې ما ولې مکتب ته نه شاملوې مورجانې چې زما مینه د زده کړې او مکتب سره لیدله نو ډیره خوشحالېده او ویلې صبر زوی چې د وکلنۍ غاښ دې ولویږي بیا به دې مکتب ته شامله کړو تر اوسه خو ډیره وړی خو ما به همدا ویل نه زه کولی شم زه وړه نه یم مورجانې مې راته یوه کتابچه او پنسل قلم اخیستی و او هره ورځ به یې راته د الفبا تورې لیکل او ما به هم تکرارول کله به چې پلارجان مازدیګر له خپلې وظیفې راستون شو ما به منډې ور وهلې او کتابچه به مې ور وښوده چې دا ما لیکلي او دا ما لیکلي پلارجان به مې ډیره نازولم زما دوه ورونه وو تر هغې زه زیاته نازولم او راته به یې وویل ته صبر چې تر کوټې ورسیږو او زه یې سم وګورم او جایزه درته واخلم د مورجانې او پلارجان هڅونې له امله زما مینه علم او زده کړې سره ورځ تر بلې ورځې زیاتېدله مور راته د لرګي مالوچ او ښکلو ټوټو نه ښکلې نانځکه جوړه کړې وه او پلار مې راته رنګا قلمونه او کتابچې اخیستې خو یوه ورځ کله چې پلارجان مازدیګر حویلۍ ته راننوت نو راته یې نارې کړې سپوږمۍ زوی چیرې یې منډه کړه راشه ما هم لکه هر وخت په منډه منډه وځغاستل او د پلارجان مهربان لاس مې ټینګ په لاس کې ونیول او د په غېږ کې ونیولم او راته یې وویل نن مې درته یو ځانګړې جایزه راوړې که پوه شې ما د قلم کتابچې او نانځکې نومونه واخیستل خو پلار وویل نه بیا یې راته وویل نو سترګې دې پټې کړه سترګې مې پټې کړې او ډېره لیواله وم چې پلار به سرخ ته راوړي وي پلار مې په لاس کې بنګړي راواچو او ویې ویل اوس سترګې خلاصې کړه سترګې مې خلاصې کړې چې ګورم یو ښکلی بنګړی ډېر ورته خوشحاله شوم پلار راته وویل په دې لاس دې ښکلې ښکلې تورې او خطونه لیکې ځکه مې د لاس څخه دا ښکلی بنګړی د بادشاه د لور راوړ زه حیرانه شوم او پلار ته مې وویل د بادشاه لور چیرې وه پلار جانه پلار ویل صبر درته کیسه کوم یو ځل جامې بدلې او دمه جوړه کړم زه نوره هم کیسې ته په تمه شوم بنګړي ته مې په ځیر ځیر کتل ډېر ښکلی و او د بادشاه لور مې د یو ښکلي نجلۍ په بڼه تر سترګو کېدله پلار چې چای وڅښه نو زه ورته نږدې شوم او ورنه مې د کیسې د ویلو غوښتنه وکړه پلار په خندا شو او راته یې وویل زویه تا خو د موږ کور ته نږدې هغه سیند لیدلی ما ویل هو نو زه د هغه سیند تر څنګ تېرېدلم
چې کتل مې د بادشاه لور یوه ښایسته نجلۍ د تا په شان ښکلې او مؤدبه خو تر تا لږه مشره بلې خوا د سیند خپل لاسونه مینځي. ما ته یې وکتل او سلام یې راکړ. ما علیکم السلام ویل او ورته مې زیر زیر وکتل چې زه هم ستا په شان یو لور لرم، سپوږمۍ نومیږي. د هغې د کتاب قلم او مکتب سره ډیره مینه ده. آیا ستا هم لیک لوست خوښیږي؟ د بادشاه لور راته په خندا شوه او وی ویل هو، زه هم د لیک لوست او مکتب مینه یم کاکا جانا. نو ته زما د لاس بنګړې زما لخوا په ډالۍ کې خپل لور ته ورکړه. زه درسونو کې اول نمره یم چې دا هم ما غوندې اول نمره شي. نو بیا یې خپل بنګړی په اوبو کې واچو او ما واخیست. کله چې پلار کیسه کوله زه سوچ کې ډوبوم او لکه د سینما فلم هغه ټولې صحنې چې ده راته نقل کولې ما لیدلې. بیا مې وویل پلار جانه څرنګه جامې وې؟ ده ویل سپینې. بیا مې ویل د هغې نوم څه و؟ ده ویل هغه هم سپوږمۍ نومېده. او بیا مې پوښتنه وکړه هغه د اوبو نه ویرېده؟ څوک ورسره و چې ډوبه نه شي؟ ده راته وویل هو زویه، یو څو نورې نجونې او یو نګهبان ورسره و. کلونه تیر شول، زه مکتب ته ولاړم او بیا پوهنتون ته. هغه یوه خیالي کیسه وه چې پلار جان راته کړې وه، خو تاسې باور وکړئ چې زه پلار په هغه کیسه دومره وهڅولم چې د مکتب او پوهنتون دورې سربیره په ژوند کې مې هر کار ته چې هڅه کوله او پیل مې کړ نو مخه به مې په اول نمرګۍ د هغه کار ترسره کولو. دا زما د ماشومتوب یوه حقیقي کیسه وه او د دې لپاره مې دلته شریکه کړه چې هیله لرم هر مور او پلار خپل اولادونه په لوړه روحیه وروزي او د علم او زده کړې لپاره یې وهڅوي. اوس چې له بده مرغه افغانستان کې د نجونو مکتبونه بند دي، د نورو لارو چارو نه په ګټې اخیستنې سره دوی ته د زده کړې زمینه مساعده کړئ. د اغلې سپوږمۍ وردګ د ژوند حقیقي کیسه.